سلامونه قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو، زه مسکا صافی نن غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته د یو ډیر مهم موضوع په تړاو معلومات وړاندې کړم. دا د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې غواړي پاکستان کې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کړي. تاسو ته به معلومه وي چې علامه محمد اقبال په نوم یو سکالرشپ د پاکستان له لوري وړاندې کیږي چې د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیسیون له لوري د شاګردانو ته اعلانیږي او زده کوونکي کولی شي په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې لکه لیسانس، ماسترۍ او دکتورا په برخو کې په بیلابیلو څانګو لکه انجینري، کرنه، کمپیوټري علومو او داسې نورو کې وړیا زده کړې ترلاسه کړي. دې ځلې هم په دریم پړاو کې شاوخوا 4500 شاګردانو ته د فرصت اعلان شوی او شاګردان کولی شي چې د سپتمبر تر پایه پورې خپل غوښتنلیکونه ثبت کړي او دې برنامې ته ځان راجستر کړي تر څو چې دوی ته یو ښه فرصت وړاندې شي. د دغه بورس له لارې نه یوازې افغان زده کوونکو ته د پوهنتونونو لګښتونه بلکې د جیب خرڅ، لیلیې مصرفونه او ترڅنګ د سفرونو لګښتونه هم ورته ورکول کیږي. د دې بورسي شرایط دا دی چې کوم غوښتونکي غواړي د لیسانس په برخه کې داخله ترلاسه کړي، اول باید د 12م ټولګي زده کړې پای ته رسولې وي، یعنې اسناد ورسره واوسي او لږ تر لږه باید 80 سلنه نمرې ولري. ترڅنګ عمر یې باید د 19 نه واخله تر 23 ترمنځ واوسي او د ډاکټورا او ماسترۍ په برخه کې همدارنګه باید د 14 یا 18 کلونو زده کړې بشپړې کړې وي او ترڅنګ یې عمر یې باید د 15 نه زیات ونه اوسي. CGPA یې باید د 2.5 نه واخله تر 3 پورې واوسي. دا مهم شرایط دي چې باید غوښتونکي یا کوم کسان چې دې لپاره اپلای کوي هغو د باید دا په پام کې ونیسي او بیا دې بورسیې ته خپل غوښتنلیک ثبت کړي. ترڅنګ یې باید ووایم چې دا یو ډیر ښه فرصت دی د افغانانو دپاره په ځانګړې توګه افغان انجونو دپاره چې په افغانستان کې نشي کولی خپل زده کړې ترسره کړي خو کولی شي چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې راشي او دلته په وړیا توګه خپل زده کړې ترسره کړي. د دې بورسې موخه دا ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ښه اړیکې جوړ شي او ښه فضا واوسي او د افغان زده کوونکو دپاره یو ښه فرصت واوسي. د نه وړاندې هم ډیری شاګردان د دغو بورسیو له لارې خپل زده کړې پوره کړي او نن په یو ډیر ښه پوسټونو کې خپلې دندې سرته رسوي.